السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې د هغه 3 فارمز اف ورب ان انګلیش په انګریزي کې د ورب درې حالته په سکند تټ فرم د انګریزي سټوډنټ یو غټ مسله هم دا 3 فارمز اف د ورب دي چې کله دې ښه انګلیش زده کړي ورډزونه زده کړي ټنسونه شان ووایي دغه وروسته بیا 3 فارمز اف د ورب د دی نه زده دغه سره ورډز مینینګ انګریزي وکیبولري چې ډېر مهم دي د انګریزي لپاره دا هم نه او دغه سره تلفظ چې دا څنګه ویل کېږي پروننسیشن یې هم کمزوري نو په دې ویډیو کې دا درې سره شان درته وایم 3 فارمز اف د ورب ورډز مینینګ او پروننسیشن تلفظ راځئ راسره ووایاست ډریګ راکشول ډریګډ سکن او تټ فرم هیڅوک تر ویښتانو راکشول یا تر لاسو در پښو راکشول ارن ګټل لکه پیسې ګټل ارنډ ایکو ازانګه کول ایکوډ دا غږ چې ولاړ سي د شي سره ټکر سي بل ته راسي دې ته ایکو وایي ازانګه امپلای نوکر لګول امپلایډ سکند تټ فرم امپټي تشول خالی کول یو شی خالی کول امپټډ انیبل قابل جوړول څوک ته یو شی قابل جوړول انیبلډ انګیج مشغوله کول یا کوزده کول ته هم انګیج وایي انګیجډ انلارج غټول اوږدول انلارج سکن او تټ فرم انټرټین تفریح کول انټرټینډ سکن او تټ فرم اسکیپ تښتېدل اسکیپډ اکسایټ په جوش کې راتلل خوشحاله کېدل اکسایټډ ایکسکیوز معذرت غوښتل ایکسکیوزډ سکن او تټ فرم ایکسچینج سره بدلول موټر سره بدلول توپې یو بل سره بدلول یو ته توپه ورکړي بل ته فایرینګ غلو حکومت پولیس چې د یو پر بل باندې ډزې وکړي د ډزو متبادله او نظریات سره به چینجول یو ته نظر ورکړي بل ته ایگزمپټ مستثنا چې موږ دا شی په دې کې نه دی شمار دا مستثنا دی ایگزمپټډ ایکسپل معنا ایستل د ملکه څخه ایستل د کوره څخه ایکسپلډ ایکسپنډ پراخول هوارول ایکسپنډډ ایکسپلوډ پټاویدل ایکسپلوډډ ایجکټ راوتل د اوبو د مځکې سره راوتل د یو غار څخه ایجکټډ مننه